خیبر پختونخوا صوبه کې د توانایي شعبه د ترقۍ په لوري مانسهره کې د 310.2 میگاواټ د هایدرو پاور منصوبې د بالاکوټ هایدرو پاور پراجیکټ 300 میگاواټ به د 95 ارب روپو په لګښت وکاله کې مکمل کولی شي. د جبوړي 10.2 میگاواټ د مکمل شوی منصوبې د بجلی شروع کولو پرانسته وکړې شوه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ښاغلي محمود خان د مانسهرې خصوصي دوره تفصیلات د خیبر پختونخوا صوبې د توان او برېښنا یا توانایي او برقیات محکمې د ادارې پیډو یعنی پختونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن لخوا په مانسهره ضلع کې د یوې اهمې منصوبې پرانسته وکړې شوه. بلخوا د دویمې اهمې منصوبې بنیادي تیږه کېښودې شوه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ښاغلي محمود خان د مانسهرې ضلع خصوصي دوره وکړه چېرته چې د توان او برېښنا د محکمې د ذیلي ادارې پیډو په نګرانۍ کې د اربونو روپو د توانایي او برېښنا د یوې منصوبې د بنیاد تیږه کېښوده او د یوې بلې مکمل شوې منصوبې د بجلی چالو کولو رسمي پرانسته یې وکړه. وزیر اعلی محمود خان د توانایي د 300 میگاواټه د صوبې د ټولو د لوی منصوبې بالاکوټ هایدرو پاور پراجیکټ بنیادي تیږه کېښوده. دا منصوبه به د 95 ارب روپو په لګښت په وکاله کې مکمل کولی شي. د بالاکوټ هایدرو پاور پراجیکټ 300 میگاواټ نه به د کال د 15 ارب روپو پورې ګټه ترلاسه کیږي. بلخوا ښاغلي وزیر اعلی په مانسهره ضلع کې د پیډو د مکمل شوي جبوړي پاور پراجیکټ 10.2 میگاواټ پرانسته هم وکړه. د دې منصوبې نه به صوبې ته د کال 38 کروړ روپۍ ګټه ترلاسه کیږي. په دې موقع د توانایي او برېښنا د محکمې سیکرټري ښاغلي نثار احمد خان او د پیډو چیف ایگزیکټیو ښاغلي انجینیر نعیم خان وزیر اعلی ته بریفنګ ورکړه او ویې چې د بالاکوټ د بجلی جوړولو منصوبه د صوبې د ټولو نه لویه د توانایي منصوبه ده چې په راتلونکو 7 کالو کې به ترسره کولی شي. ښاغلي سیکرټري او چیف ایگزیکټیو دواړو مشرانو په ډاګه کړه چې د بالاکوټ هایدرو پاور پراجیکټ 300 میگاواټه پیدا کیدونکې ارزانه بجلی په نیشنل ګریډ کې شاملېدو سره به صوبې ته د کال 15 ارب روپۍ ګټه راځي او دغسې به په خیبر پختونخوا صوبه کې د پرمختګ او ترقۍ یو نوی دور شروع شي. دوی وویل چې د جبوړي د بجلی منصوبې سره به په مانسهره ضلع کې بېروزګارۍ کمېدو کې لاس مرسته وشي او د بجلی لوډ شیډینګ کې به هم تر ډېره حده کمې راشي. په دې موقع دستوري ته د وینا په وخت وزیر اعلی ښاغلي محمود خان وویل چې د جبوړي او بالاکوټ هایدرو پاور پراجیکټس د ګټې وټې 10% رقم به د علاقې په ترقۍ لګولی شي او په دې پراجیکټونو کې به په نان ټیکنیکل پوسټونو مقامي خلک برتي کولی شي. وزیر اعلی زیاته کړه چې د جبوړي او بالاکوټ هایدرو پاور پراجیکټ سره به مانسهره ضلع کې د ترقۍ او خوشحالۍ یو نوی دور شروع شي. وزیر اعلی په ډاګه کړه چې صوبایي حکومت د ټولو ضلعو د یو شان ترقۍ دپاره ګامونه اخلي او د ارزانې بجلی د پیداوار په منصوبو کار کوي چې دا شان خیبر پختونخوا صوبه د ملک په ترقۍ او پرمختګ کې د بنیادي کردار ادا کولو سره سره د صوبې ولس ته د ارزانې بجلی ورکړه یقیني کړي. ښاغلي محمود خان وویل چې د صوبایي پاور ټرانسمیشن اینډ ډسپیچ کمپنی قیام په عمل کې راوستلی شي د کم په ذریعه چې به د صوبې ولس او عوام ته ارزانه بجلی ورکولی کیږي. دستوري ته د خطاب په وخت وزیر اعلی محمود خان
د توانایي او برقیات د سیکټري ښاغلي نثار احمد خان او د پیډو چیف انجینیر ښاغلي نعیم خان د کارکردګۍ ستاینه وکړه او ویې چې د دوی غوره ټیم ورک یا شریک کار سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د توانایي شعبه د پرمختګ لارې ته ورسمیږي او ترقي کوي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.